پخیر راشق پل وطن تستڑی مشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی پخیر راشق پل وطن تستڑی مشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی ستړو ستړو افغانانو له ظلم خلاص شوی مظلومانو ستړو ستړو افغانانو له ظلم خلاص شوی مظلومانو ختم شو ظلم د پنجاب رونو ډاډ شي وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی پخیر راشق پل وطن تستڑی مشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی او ټول یو موټی د فولاد شي شمیر مکمش او زیاد شي او ټول یو موټی د فولاد شي شمیر مکمش او زیاد شي رازی رازی وخپل وطن تراستان شي وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی پخیر راشق پل وطن تستڑی مشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی موږ د سیالانو سره سیال یو ملما پالون کې ملما پال یو ملما پالون کې ملما پالیو ملما نظمون د سترګو تور په ملما نشي وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی پخیر راشق پل وطن تستڑی مشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی او خلق لسوایو ای ملګرو ای ستړو ستړو مهاجرو او خلق لسوایو ای ملګرو ای ستړو ستړو مهاجرو سختې شوې تیرې د آرام په خوب ویده شئ وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی وا مهاجرونو د سکون ساوخلی دماشی پخیر راشق پل وطن تستڑی مشی وا مهاجرونو
د سکون سا واخلئ د ماشئ وا مهاجرونو د سکون سا واخلئ د ماشئ او په خیر اخلاص خپل وطن ته د ګلونو ګلشن ته او په خیر اخلاص خپل وطن ته د ګلونو ګلشن ته په خیر اخلاص خپل وطن ته مستانه شئ وا مهاجرونو د سکون سا واخلئ د ماشئ وا مهاجرونو د سکون سا واخلئ د ماشئ په خیر راشئ خپل وطن ته ستړي مشئ وا مهاجرونو د سکون سا واخلئ د ماشئ وا مهاجرونو د سکون سا واخلئ د ماشئ او ژوند دنیا په خوشحالی رنګ شو منقد خوش دل ستاسو تر څنګ شو او ژوند دنیا په خوشحالی رنګ شو منقد خوش دل ستاسو تر څنګ شو ناتخوان حق مل نظر خوگا واست خشی وا مهاجرونو د سکون سا واخلئ د ماشئ وا مهاجرونو د سکون سا واخلئ د ماشئ په خیر راشئ خپل وطن ته ستړي مشئ وا مهاجرونو د سکون سا واخلئ د ماشئ وا مهاجرونو د سکون سا واخلئ د ماشئ دا د رنگینې زمزمې دپاره شاعري کړې په ډېره مینه مسؤل ورور منقاد خوشدل د رابطې نمبر 0 90 50 925 د نویو او جدیدو نظمونو اورېدو لپاره د حقمل نظري یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د رابطې نمبر په یاد ولرئ 0 30 40 9